نن به د سکندر مقدوني په لارو باندې ګرځم. وایي تر میلاد 300 کاله وړاندې د سکندر مقدوني لښکرې د سیمې ته راغلې وې او وایي د هغه په لښکرو کې آسونه دلته د ځینو ډبرو په څټلو لیدل سوي وه چې وروسته څرګنده شوه چې تر دې غرونو لاندې د مالګې ستره خزانه پرته ده. وروسته بیا د مغولو واکمنۍ کې د دې مالګې سوداګري په پراخه کچه پیل شوه او تر ننه روانه ده. د مالګې دغه کان د نړۍ دویم تر ټولو لوی کان دی. د پنجاب کیوړه سیمه کې دغه د مالګې کان دی او د مالګې د دې غرونو په هکله ویل کېږي چې 800 میلیونه کاله مخکې هغه مهال رامنځته شول چې د یوه لرغوني سمندر اوبه ورو ورو وچې شوې او د مالګې سترې زیرمې یې پرېښودې. وروسته د هند د ځمکنۍ تختې د خوځښت او ټکر له امله دا زیرمې پورته سوې او د نږدې 300 کیلومتره اوږدې غرنیزې لړۍ بڼه یې خپله کړه. موږ دا وخت په یوه برقي ګاډي کې ناست یو چې 1 کیلومتر دننه به مو بیایې. دغه تونل 1 کیلومتر دی خو دغه کان ټوله 6 کیلومتره دی او له همدې ځایه مالګه پیل شوه. دلته اوس تاسو ته مالګه ښکاري. पहले टाइम में ये ब्रिटिश यूज़ करते थे नमक. دغه ګاډی چې اوس موږ پکې سپاره یو دلته د برېټانیا واکمنۍ مهال به دغه د مالګې د راایستلو لپاره استعمالېده خو اوس یې موږ د خلکو او سیلانیانو د وړلو لپاره کاروه. که څه هم انجن یې وخت ناوخته بدلیږي خو د دې پایل برېټانویانو کړی و. له 1852 څخه بیا تر 1998 زیږدیز کال پورې دغه د مالګې رایستلو لپاره استعمالېده او له 2002 بیا تر اوسه پورې موږ د سیلانیانو لپاره استعمالوو. آیا اوس هم له دې ځایه مالګه رایستل کیږي که نه؟ او که رایستل کیږي نو کوم ډول مالګه رایستل کیږي؟ بلې هو، مالګه له دې ځایه اوس هم رایستل کیږي خو اوس د مالګې رایستلو لارې بیل دي. د دې غره شاته 2 لارې نورې دي، په هغو باندې مالګې راوباسو او د هغه لپاره ټریکټر ټالۍ کاروه. دغه د اورګاډي لړۍ اوس نشته او د مالګې بیا 3 ډوله دي چې دلته یې 3 واړه ملاویږي چې پکې سپینه مالګه، ګلابي مالګه او سره مالګه ده. تر ټولو زیاتې زیرمې د ګلابي مالګې دي چې د هیمالیا مالګې په نامه مشهوره ده او دا دی موږ اوس راورسېدل. د مالګې کتابتون هغه چې د مالګې په دې کان کې دننه جوړ شوی دی او د مالګې له خښتو جوړ شوی دی. دا یو کتابتون دی. دلته د کان په هکله کتابونه پراته دي چې تاسو دلته کښېنستلی شئ او لوستلی شئ. دلته آن میزونه هم د مالګې له خښتو جوړ شوي دي او دننه پکې بلبونه لګول شوي چې رڼا کوي.
د مالګې په دې کان کې د نن روغتون دی او دا یې د دې لپاره جوړ کړی چې که د سالنډۍ ناروغان دلته 10 ورځې تېرې کړي او د مالګې وړې ذرې یې د ساه له لارې بدن ته لاړې سي نو د دوی په خبره د سالنډۍ ناروغي ختمېدلی سي. دلته د روغتون په څیر واټونه او کټونه دي او د دې لپاره چې دلته ناروغان دقت ونه کړي د هغوی د ساعت تېري لپاره هم هر څه سته. ये रेलवे ट्रैक का आप सर नीचे दिखा सकते हैं ये रेलवे ट्रैक से دلته لاندې بیا تاسو کتلی سئ چې د اورګاډي پټلۍ تېره سوې ده. دا هم د برتانوي دور ده او په همدې پټلۍ باندې اورګاډي شاوخوا یوه پیړۍ راج کاوه. هغه به هم برقي ګاډی چې شاته به ورپسې بوګۍ لګېدلې وې. वो मेरी राइट साइड पे आपको तालाब नजर आएगा. دلته زما ښی خواته به تاسو ته د اوبو یو تالاب ښکاري. دا موږ جوړ کړی دی. دا ټولې د باران اوبه دي. موږ یې خپله دلته جمع کوو او چې ډېرې سي بیا یې د مشینونو له لارې وباسو. نو دا د باران اوبه دلته څنګه راغلي دي؟ دلته په کان کې موږ هواخورۍ لپاره ځایونه جوړوو. اوس موږ 1.5 کیلومتر په کان کې دننه یو خو بیا هم په ساه اخیستلو کې هیڅ ستونزه نشته. نو موږ دلته یو شمېر د هواخورۍ لپاره ځایونه جوړ کړي دي چې لوړوالی یې له 800 بیا تر 1000 او ان 2000 متره پورې وي چې پکې پاکه هوا راځي او موږ یې اخلو. نو کله چې باران وریږي نو په همدې کې اوبه راځي نو موږ هغه اوبه بیا دلته جمع کوو. دلته تر 100 زیات دغه ډول تالابونه موږ جوړ کړي دي. د دې تالاب عادي ژوروالی 15 متره دی او تر ټولو ژور هغه یې بیا 45 متره دی. دلته چې څومره اوبه دي هغه تر مالګې هم زیاتې نمکنې دي. که خدای مکړه دلته څوک ورولویږي نو دغه اوبه تا ډوبېدو ته نه پرېږدي. له تاسو سره به مرسته کوي. همهغسې لکه په مړه سمندر کې چې څوک نه ډوبېږي. خو موږ دلته چاته د دې تجربه کولو اجازه نه ورکوه ځکه مو نو دلته دغه ډول بند ورته لګولی دی. د دې اوبو شدت ان تر مړه سمندر هم لږ زیات دی. نو دا به تاسو ډوبېدو ته نه پرېږدي خو بچ کولی مو هم نسي. सर सॉल्ट वैली से ये तालाब है उसी دې ته بیا موږ د مالګې درې نوم ورکړی دی چې یو تالاب دی او ورسره یو ښکلی ځای دی. موږ یو وخت اراده کړې وه چې دلته یوه کیفې جوړه کړو او خلک به راځي دلته به چای یا کافي څکي خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله بیا زموږ دغه پلان بریالی نه سو. اوس موږ د کیفې لپاره یو بل ځای جوړوو او دغه مو د عکاسۍ لپاره پرېښی دی. دا د غار ځوړند ډبرې دي چې موږ ورته دلته د مالګې اوښکې هم وایو. او دا بیا د نړۍ یوازینی جومات دی چې له مالګې جوړ سوی او د مالګې په کان کې دننه موجود دی.